سلامونه دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د پخوانۍ ویډیو په تعقیب دغه ویډیو جوړوم. په هغه ویډیو کې زیاتره ملګرو واتس اپ ته میسیجونه کړي وو یا یې هم همغه ویډیو کې کمنټونه کړي وو چې آیا له عمان څخه اروپا، کاناډا یا استرالیا یا امریکا ته د تګ کومه لاره شته یا امکان لري او که نه. ویډیو به اوږده اوسیږي او لاندې څومره تفصیلي ځوابونه چې سوالونه چې تاسو ته ښکاري هغه به یو یو دلته ځوابوو. لومړی په پیل کې به ووایو چې بالکل شته دی، له دغه ځای څخه تاسې هر ملک ته تللی شئ، خو خپل مشخص شرطونه لري او په شرطونو به یې وروسته خبرې وکړو. د دغه ځای څخه زیاتره حالاتو کې هر هغه څوک چې وغواړي چې کاناډا، امریکا یا استرالیا یا اروپایي ملکو ته لاړ شي هغوی ټورست ویزاس اختیاروي یا سیاحتي ویزو باندې ځي. خو سیاحتي ویزې بیا یو څه ضروریات لري یا یو څه اړتیاوې لري چې هغه باید تاسو پوره کړئ. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. لومړی دا چې په سیاحتي ویزا کې هر ملک ته ضرور نه ده، خو بینک سټیټمنټ مهم دی. د هغې ترڅنګ که چېرته ټراول هیسټري ولرئ، کوم ملکو ته چې تللي هغه ډېره ښه خبره ده. د هغې نه وروسته که ته انګلیسي مو زده وي دا لا پلس پوینټ دی. او د هغې نه وروسته تاسو باید هغه انټرویور څوک چې تاسو نه انټرویو اخلي هغه ته قناعت ورکړئ چې تاسو چې هلته ځئ سیاحت ته ځئ او د تېښتې اراده نه لرئ. کله چې مخکې له دې چې تاسو انټرویو ته لاړ شئ تاسو باید خپل هوټل بک کړی وي په هغه مربوط ملک کې. د هغې ترڅنګ مو باید دوه طرفه ټکټ کړی اوسیږي، د دغه ځای نه هم او د هغې ځای نه هم، او تاریخونه یې باید مشخص یا معلوم اوسیږي تر څو دا څرګند کړي چې تاسو د تېښتې یا هلته د پاتې کېدو هېڅ اراده نه لرئ. او د هغې نه وروسته کولی شئ سفارت ته ورشئ، انټرویو ورکړئ. که چېرته پاس مو کړه نو ویزا به درکړي، او که پاس مو نه کړه نو ریجکشن دی. په دې کې بیا داسې بعض ملکونه داسې هم شته دي چې هغوی ای ویزا ورکوي، لکه سورینام شو، د هغې ترڅنګ لکه بهاماس شو، بعضې نور ملکونه دي چې هغوی ویتنام دی، هغوی ای ویزاس لري یا د انټرنیټ له لارې اخیستل کېږي چې هغه انټرویو څه نه لري. کاناډا هم چنان په سیاحتي ویزو کې دغه آنلاین پلیټفارم لري، هغې ته اپلای کوئ یا اپروو شئ، پاسپورټ وړئ سفارت ته بایومټریک لپاره، او که چېرته ریجکټ شوئ نو هغه خاصې هم ریجکټ یاستئ. دریم سوال، سیاحتي ویزې په څومره پیسو امکان لري؟ ویل سیاحتي ویزو باندې زیات مصرف نه راځي، ټول په 4-15,000 هم نشي راتلی هر ملک ته چې تاسو ځئ، ځکه په هغې کې فقط د ویزا فی دی او بعضې یو څو نور هغه دي چې ټول $500-600 مصرف پرې راځي. خو ان کیس چې تاسو وکولی شئ چې وایي خلک خو چې بینک سټیټمنټ ولرئ کیس مو ډېر قوي وي. ورپسې سوال، آیا له دغه ځای څخه خپل کیس چې امریکایي ملکونه یا انګلند نه څوک کیس لري هغه مخکې وړی شو، یا که چېرته دعوتنامه لرو د یو ملک نه هغه د دغه ځای نه مخکې وړی شو؟ هو بالکل یې مخکې وړلی شئ، خو یو نقطه مخکې له دې چې دلته راشئ هغه چا چې تاسو دعوتنامه رالیږلي یا هم پخپله د دغه ځای د سفارت سره په تماس کې شئ چې آیا دغه ځای نه امکان شته او که نه شته، آیا زه هلته درتللی شم او که نه، ځکه زه خپله دې کې دومره ډیپ معلومات نه لرم. خو بیا هم زیاتره حالاتو کې کیږي. او سیاحتي ویزې کومې اړتیاوې لري دا خو مخکې تاسو ته ما ایکسپلین کړی یا تشریح مې کړې درته چې بینک سټیټمنټ پکې مهم دی، د هغې ترڅنګ ټراول هیسټري که ولرئ ډېره ښه خبره ده، او نور داسې ټکټ کنفرمیشن شو، هوټل کنفرمیشن شو، دغه شیان مهم دي. که چېرته سیلري شیټس در سره وي دا به ډېره ښه خبره وي. که چېرته تجارت لرئ د هغې قامه یا جواز چې در سره وي دا به بیخي عالي خبره وي. او که په هغه تجارت باندې کوم بزنس کارډ لرئ نو هغه به لا بیخي ښه خبره وي. او که چېرته داسې وي چې تاسو خپل تجارت لرئ او د هغې بزنس کارډز هم در سره دي نو ستاسو ریجکشن احتمال بیا بیخي کمیږي. آیا دلته سفارتونه وخت ورکوي؟ هو بالکل سفارتونه وخت ورکوي، خو خپلې طریقې لري. بعضې آنلاین پلیټفارمز لري یا ویب سایټ لري، هغې کې به ټایم اخلي چې کله آن شول، او بعضې بیا داسې چې فقط ایمیل ورته کوئ او د ایمیل له لارې ټایم اخلي. آیا بشردوستانه ویزې له دغه ځایه اجرا کېږي؟ ویل نو، بشردوستانه ویزې یا د برازیل یا د کاناډا یا د بل ملک هغه د دغه ځای نه کېږي. که چېرته داسې جنرالي یو ملک ویزې اعلانوي، فکر وکړه استرالیا اوس وخت کې نرسز، ډاکټرز، انجینیرز دغو خلکو ته شدیده اړتیا لري، هغوی بیا امګریپشن برابروي، هغوی خپل یو پلیټفارم لري، هغې کې تاسې اسسمنټ کوئ. د هغې نه وروسته چې اسسمنټ کې تاسو 15 مارکس واخلئ نو کولی شئ د هغوی سفارت د دغه عمان څخه مطلب سفارت ته ورشئ او پروسه مخکې یوسئ. آیا انګلیسي 100% ضرورت دی یا د هر نفر باید انګلیسي زده اوسیږي څوک چې ویزې اخلي؟ که چېرته سیاحتي ویزې اوسیږي انګلیسي ضرور نه ده، باید 100% کې ستاسو انګلیسي زده نه اوسیږي. خو که چېرته تاسو ورک پرمټ باندې کاناډا، استرالیا یا امریکا ته ځئ بیا ضرور ده باید جنرال آیلس ورته پاس کړئ.
او همچنان پی آر باندې یا پرمننت ریزیډنس باندې کاناډا ته چې ځئ بیا هم انګلیسي ضرور ده او باید آیلس مو ورته پاس کړی اوسېږي شپږ بینډ شپږ نیم بینډ درنه غواړي. آیا انټرویو ورکول ضرور دي؟ نه، په بعضې سفارتونو یا بعضې ملکونو چې ویزې ورکوي انټرویو نه لري، لکه کاناډا شوله، بعضې نور هغه ای ویزاس چې ایشو کوي. خو لکه امریکا شو، امریکا بیا انټرویو لري او انټرویو به حتما ورکوي که چېرته چې غواړئ چې ویزه واخلئ. دلته سفارتونه ولې ویزې نه ورکوي؟ ویل د دې مختلف دلایل کیدای شي. لومړی خو دا چې تاسو کله انټرویو ته ورشئ هغوی واضح در باندې پوهېږي چې تاسو یوازینۍ اراده تېښته ده یا هلته پاتې کېدل دي، نه یې درکوي. دویمه دا چې تاسو کله چې انټرویو ورکوئ دلایل مو ډېر ضعیف دي. درېیمه دا کله چې تاسو خپل آنلاین اپلیکیشن ورکوئ تاسو معلومات دقیق نه دي، غلطي م کړي. څلورمه دا چې کله چې تاسو خپل ډاکومنټس آنلاین سبمټ کوئ یا سفارت کې سبمټ کوئ هغه کم اوسېږي یا بینک سټیټمنټ نقلي وي یا کوم بل اسناد یا سند نقلي وي، نو ځکه ویزا رد کېږي. آیا هر ملک ته بینک سټیټمنټ ضرور دی او که ضرور دی باید څومره واوسېږي؟ ویل هر ملک ته بینک سټیټمنټ ضرور نه دی. ډېری ملکونه دي چې هغوی بینک سټیټمنټ نه غواړي او که چېرته غواړئ معلومات لاسته راوړئ آنلاین ګوګل کې سرچ کوئ چې کوم ملکونه ضرورت لري او کوم یې نه لري. او بینک سټیټمنټ چې تاسو پکې $3000 $4000 سیاحتي ویزې لپاره ولرئ کافي دي او کار ورکوی شي. آیا دلته د افغانستان بینک سټیټمنټ منل کېږي؟ هو، د افغانستان بینک سټیټمنټ منل کېږي، خو چې ریل اوسېږي دا نه چې نقلي او لږ تحقیق یا پوښتنه درپسې وشي یا درپسې ایمیل وشي او بیا د ایمیل ته ریپلای نه ورکول کېږي، نو بیا خامخا ویزه ردوي. آیا هغه څوک چې د کاناډا، امریکا یا استرالیا سیاحتي ویزو ته اپلای کوي ټراول هیسټري ضرور ده؟ نه ده. کله چې ستاسو دلایل درست اوسېږي، ستاسو ډاکومنټس ټول صحیح اوسېږي یا تاسو د هغې ځای نه دعوتنامه ولرئ، نو بیا ټراول هیسټري مست نه ده، خو که اوسي نو کیس مو قوي کولی شي او دا به یو پلس پوینټ وي. کوم هیوادونه زر ویزې ورکوي؟ زیاتره ملکونه یو میاشت شاوخوا ټایم نیسي سیاحتي ویزې چې ورکوي. بعضې داسې هم شته دي لکه برازیل چې شو یا میکسیکو شو چې دوی 15 ورځو کې شاوخوا ټایم کې خپلې سیاحتي ویزې ورکوي، خو چې مطلب اپاینټمنټ واخلئ او ترتیب ټول مخې ته یوسئ. کله چې زه دلته په عمان کې خپلې ویزې ته انتظار کوم، آیا زه دلته کار کولی شم؟ په قانوني ډول باندې ستاسو په بزنس ویزا باندې یا تجارتي ویزا باندې چې د افغانستان څخه راغلي یاستئ کار نشئ کولی. که ګیر شئ 1000 عماني ریال جریمه هم لري او شاید زندان هم یو څه تیر کړئ. خو غیر قانوني ډیر زیات خلک شته. یوازې افغانان نه، مختلفو ملکونو خلک راځي چې هغوی دلته کار کوي او دا موضوع دومره سیریس نه نیول کېږي چې تاسو څوک دفتر ته درشئ او درته وښایي کارډ دې وښایه چې په کومه ویزا راغلی او هغې نه وروسته تا ته مشکل جوړ شي. تعلیمي سکتر کې نشته ده، خو لیبر مارکیټ یا د لیبران چې دي دغه مزدورکاران د لاس کار چې کوي دغو ته بیا یو اندازه مشکلات شته، ځکه دوی په سټینډ کې ودرېږي او هلته که چېرته لاسته ورغلل نو مشکل جوړوی شي. آیا عمان ته قاچاقي تګ رامناسب دی؟ بعضو ملګرو دې موضوع کې پوښتنې کړي وي. ویل عمان ته قاچاقي مه راځئ، دلته که قاچاقي راشئ ډېر مشکلات دي، که چېرته ګیر شئ شدیده جریمه در باندې راتلی شي او ډېر جیل تېرولی شئ. او بل دلته کار نشته دی. که چېرته تاسو په ایران کې یاستئ هغه تاسو ته بهتره دی، هلته یو اندازه وظیفې پیدا کېږي، هغه یو اندازه پیسې لاسته راوړی شي. دلته تعلیمي سکتر کې خلک وظیفه نشي پیدا کولی. زما پکې شخصا ډېرې 10 ورځې شاو وتلې چې کمو پوسټونو ته مې اپلای کړي اوسېږي more than 200. سټل داسې اګزیکټ ریسپانس یا ځواب د کوم یو نه دی راغلی. په دې هیله چې دغه معلوماتو در سره کومک کړی اوسېږي. ډېره مننه.